بله ورځ چا دا تپوس کو چې یاره دا بعضې کسان لګیا دي چې دا مدرسې لا کوم ځای کې راغلي دي مسجد خو راغلی خو دا مدرسه د دې خلکو بل څیز نه په خېټه نه دی درد خو د جومات نه په خېټه او په سر درد دی او د مدرسو نه په خېټه او په سر درد دی وایي دا درد په ټرمپ هم دی او په تام دی دا درد په پیوټین هم دی او په تام دی دا درد په کفار هم دی او په تام دی نو پته لګېږي که نه چې ته د چا وارث یې چې د مدرسې نه دی په خېټه درد دی معلومیږي چې د چا اثرات درکې دي د چا وایرس دی پتا کې د دې مدرسو د لاسه خو کفارو سرونه نیولي دي چې په دې پابندیانې دوی ته مشکلات رجسټریشن کې مشکلات دا جوړ کوي دا ولې دا مدارس دي او دا دومره مسلمانان لګي د خپل بچي را لګي دي ته دا قرآن او حدیث پې زده کوي او مسلسل د خپل الله او رسول سره جوړاو ساتلی دي ولې بس دا چې خبره کوي الله رسول صلی الله علیه وسلم تا خلک دې لاین نه کټ کوي الله به کټ کېږي چې مدرسه ته ختمه کړي نبی وقوف انسانی هغه دا خبره کوي چې دا مدرسه په کوم ځای کې راغلی نو ورته ته خو حدیث اسیم نه مانی کنګالي ځکه پیغمبر خو در باندې نوم بدلږي نعوذ بالله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خو در باندې داسې دی کډو ټوپک ډز در باندې چاو کو هغه در باندې خلګي خدا در باندې ډیره بدلږي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دا په مؤمن ډیر خوږ لګي مؤمن بنده چې ووري چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله لکه په زخم چې مرهم ولګي چې ډېر یو خفه انساني غمجن د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته بیان کا زړه به مطمئن شي ځکه دا د قرآن شرح ده دا په قرآن باندې عملی پریکټیکلی نمونه ده د الله رب العالمین د کتاب تشریح ده زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم تشریح ده یو خو ستا تشریح ده چې یو ټکی وی او نیمه ګنټه بګتې وی خپلې بګتې او ډیلاکونه ورسره وی ستا ډیلاک لکه دین دی او نبی علیه السلام چې کومه تشریح په حدیث کې کړی هغه دین نه دی عجیبه خبره ده اته چې کومه بګتې وی لکه دا دین دی دا خلک وایي دا دین وایي لکه دین بیانې لکه دین نه بګتې وایي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه په مکه کې مو او په مدینه کې مو په مکه کې مدرسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دار ارقم د ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه کورو چې کله د الله په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم پابندي ولګېده او په مسجد حرام کې مشرکانو نور نه پرېښودو ظالمانو او مونځ ته هم نه پرېښودو دومره پابندي ولګوله دعوت خو په ځای پرېږده ویل عبادت به هم نه کېدلته نعوذ بالله نو د الله نبی بیا چېرته لاړو د صحابي په کور کې مدرسه کلاوه کړه د ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه کور چې د صفا غونډۍ سره خواته هلته د الله نبی صلی الله علیه وسلم مناستو او چې کوم وحي به راتله د هغې درس په ملګرو ته کوو دا مدرسه وه که نه او دا کم صحابه چې ته ګورې دا السابقون الاولون دا غټ غټ صحابه دا چې ته ګورې په دغه مدرسه کې ایمانونه راوړي دي چې چا به ایمان ته زړه وشو نو نبی علیه الصلاة والسلام به صحابو اکثر پټ ساتو حالات خراب وو دغه مدرسه کې به خفیه درس کوو چې چا بل زه ایمان راوړم صحابو به ځان سره راځه دغه مدرسې له به ور نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو ایمان به راوړ عمر رضی الله عنه په دغه مدرسه کې ایمان راوړی حمزه رضی الله عنه په دغه مدرسه کې ایمان راوړی دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه په دغه مدرسه کې ایمان راوړی دی دا غټ غټ صحابه په خواني چې ګوري زره چا نمونه تا واخلم دا په دغه مدرسه کې ایمان غوی راوړی دی چې درې کاله نبی علیه السلام خفیه دعوت کو سیرت چې کله ته شروع کړي د نبی علیه السلام چې پیغمبري میلاو شو ابتدایي تکلیف او درې کاله په دغه مدرسه کې نبی علیه السلام ناست جمعات کې نه ناست جمعات کې پابندي ولګېده کنه تا ته د نبی علیه السلام سیرت هم نه دی معلوم تا له موږ د کم مصیبت هغه علاج وکړو تا کې خو ډېر مصیبتونه دي که نه ډېرې بیماریانې دي په تا کې د کمې بیمارۍ ګولۍ زه تاله درکړم چې زه تا پوه کړم پاره خبره باندې خو الله دې تا ته هدایت وکړي الله دې تا پوه کړي بیا هم درته دعا وکړو چې د دې نبی علیه السلام دا بغض دې د زړه نه وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د حدیث دا بغض دی الله د زړه نه وباسي دغه دعا به درته وکړو چې الله تا ته هدایت وکړي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره دې ربط جوړ شي نو د قرآن په دې خوند به بیا پوه شي چې قرآن څه ته وایي دا څنګه کتاب دی په دې کې الله څه وایي او په دې به څنګه عمل کوو دا به لاړ شي قرآن تا ته وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه عمل کې په قرآن نمونه شته که نه څوک دی الله محمد رسول الله دی که نه وایي صلی الله علیه وسلم قرآن تا ته جواب درکړی دی خو که ستا مازغه بند دي د هغې علاج موږ سره اوس نشته د دې علاج موږ سره نشته قرآن موږ ته بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم راښایي دې وجه نه زموږ دعوت نه فرقې ته دی نه تنظیم او پارټۍ ته دی نه کومې مدرسې او شیخ او مفتي ته دی زموږ دعوت الحمدلله په هر منبر
علما پرېږده چې زما په شان طلبا هم ولاړي په یو منبر د اهل حدیثو اب تا ته صرف قرآن او حدیث بیانوي یا به د الله کتاب او دغه کتاب باندې عمل کې به تا ته محمد رسول الله درخی صلی الله علیه وسلم. موږ سره نورې خبرې نشته او د صحابو تعامل به ځکه ګورو صحابه کرام چې دغه اولني شاګردان دي د نبي علیه السلام چې دوی څنګه عمل کړی به دي خلکو نه به فایده دینه بغیر موږ په دین عمل نشو کولی. دا قرآن ځکه په خپل عقل بیانول شروع کم ته په خپل عقل بیانول شروع کی بلې په خپل عقل دینه خو به لوبه جوړه شي نعوذ بالله.